السلام علیکم دوستانو، یو تازه ویډیو تاسو سره شریکوم د جنرال موبین چې ولی الله او وکیل او زیبا ګل د سنور کوم افغاني ټیک ټاکر او ټیک ټاکران دي چې په ټیک ټاک باندې کنځلې بې حیايي بې شرمي خوروي. هغوی ته اخر هم وارننګ ورکړی، اخطار ورکړی د ورته چې ځانونه سم کوي. هغه وایي چې د ولی الله یا دغه وکیل یادولو چې دوی فیملی به زموږ نه چرته خلاصیږي، د دوی فیملی هم موږ امر بالمعروف ته حواله کولی شو او یا د دوی خپل ځانونه سم کړي. هغه وایي چې دوی د افغانانو نوم شرموي، په ټیک ټاک باندې ناستي یو بل ته مور خور کنځي او دوی یادېږي په افغانانو باندې. نو وایي که دوی سم نشي نو ډیر زر به د دوی کورونه چې کوم دي یعنی د دوی فیملی هغه به امر بالمعروف ته حواله شي او دوی ته به بیا سخته سزا ورکړي. بل اړخ ته زیبا ګل ته هم وارننګ اخطار ورکړی چې هغه هم ځان سم کړي او بله جینۍ چې خلک وایي زیبا ګل سره سره شیرینه درانۍ هم یادوي چې هغه هم که ځان سم نه کړي نو هغې ته به هم سزا ورکړي. نو دوستانو دا زه یو ښه قدم بولم، یو ښه قدم یې اخیستلی په کار ده چې دې بې ضمیره خلکو ته چې کوم په سوشل میډیا باندې او په ټیک ټاک باندې ناستي کنځل او بد رد وایي دوی ته باید سخته سزا ورکړي، ځکه چې دوی د افغانانو او د پښتنو نوم شرموي.